د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ خلکو د یوې جوړې شوې غونډې او سولیز لاریون پر مهال د کندهار د امنیه قماندان جنرال عبدالرازق ملاتړ وکړ او د ملګرو ملتونو له لوري خپاره شوي راپورونه یې وغندل. د ژړۍ ولسوالۍ د ولسي شورا مشر محمد یوسف د ملګرو ملتونو لخوا دا خپاره شوي راپورټونه چې په هغې کې د کندهار امنیه قماندان جنرال عبدالرازق د خلکو په شکنجه او رابړولو تورن شوی وغنده او ویل چې ملګرو ملتونه د خپل راپورټونه بیرته واخلي، کنه نو خلک به په لاریونونو لاس پورې کړي. دغه ملل متحد خپل خبره وانخي، دغه افغانان به ګرد راوځي، ګرد به راوځي. هغه معلوم دي مجرمین چې چیرې دي، تاسو معلوم دي چې زموږ په شفاخانو کې خلک وژل کیږي، زموږ په کلینیکو کې خلک وژل کیږي، زموږ په مکتبو کې خلک وژل کیږي. ملل متحد چې بشر د حقوق دي هغه د محکمه کې چې هغه پاکستان دی، ټول نړۍ ته معلوم دي، ټول دنیا ته معلوم دي چې افغانان 300 کسه 400 کسه د ورځې وژني. د افغاني څه ګناه ده سکرې په خوړه کېږي دلته چې هر څوک دغه خپل حکومت ملاتړ کوي هغه وژل کېږي. موږ افغانان یو د جنرال صاحب رازق خان تر شا ولاړ یو. پر همدې مهال د غونډې نورو ګډونوالو او د اجرایي رئیس مشاور وزیر جنرال عبدالرازق په جنوبي حوزه کې د امنیت په برخه کې زیات مهم وباله او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل ترڅو په دې ډول تورونو سره په هېواد کې د سولې د راتلو خنډ ونه ګرځي. جنرال صاحب رازق خان د زون په ساته په ټولو ولایتو کې جنګیږي او جنګېدلی دي او جنګي حالات داسې نه دي چې په جنګ کې حلوا ویشه کېږي. خامخا به د ده عسکرو د ده سایه منصبانو څه اشتباوې سوي، مګر خو هغه د قانون منګولو ته په خپله سپارلې دي چې نن ورځ موږ جنرال صاحب او د رازق خان د افغانستان دښمنان ځپي، د افغانستان دښمنان ورکوي. په کندهار کې موږ ته امنیت راوستلی دی، دا تورونه په پورې کوي. دا بالکل درواغ دي، دا بالکل موږ ردوو. ولس ټوله جنجو خوشحاله دي. دا ورور وژنه چې په کندهار کې ورکه سوې ده دا د ده د سر په صدقه ورکه سوې ده. دا کونډې و یتیمان چې نن په کندهار کې په صلاحیت وزم ژوند کوي دا د ده د سر په صدقه ناست دي. د کندهار پر امنیه قماندان د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې له لوري دغه راپور په داسې وخت خپاره شوي چې نوموړی د پاکستان سره د ډیورنډ کرښې پر سر جګړه کې سخت وجنګېد او خلک د دې راپورونو خبر